درنو لیدونکو السلام علیکم. افغان ډاکټري سلیمي رحمان د اسیا سیمه ییزه جایزه ګټلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارواکي کمشنرۍ اعلان کړی دی چې د اسیا سیمه ییزه جایزه د سلیمه رحمان په نوم یوې 19 کلنې افغاني ډاکټرې ته ورکړل شوې ده. نوموړي د امیدوارۍ او نسناستې برخه کې تخصص کړی دی او په ټولنه کې د نجونو زده کړو ته د ودې ورکولو له امله د اسیا سیمه ییزه یعنې نانسن جایزه ګټلې ده. بلخوا د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ادارې لخوا د یونیسف په مرسته پر طبي توکو بار یوه الوتکه کابل ته رارسېدلې ده. په دې کې 32 ټنه توکو کې اړین درمل، انټي بیوټیک، د جراحي او نورو د اړتیا وړ طبي وسایل شامل دي چې تر 3 میاشتو پورې د 1 لک ناروغو ښځو او ماشومانو لپاره بسنه کوي. د دغه طبي توکو مرسته داسې مهال کیږي چې افغانستان په ګوټ ګوټ کې کلینیکونو او روغتونونو ته د درملو له جدي کمښت سره مخ دی. بلخوا په کابل کې میشتو سفیرانو او د بهرنیو نمایندګیو استازو ته نن د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي مېلمستیا کړې ده او په دغه مېلمستیا کې د کابینو ګڼو نورو غړو هم ګډون کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.